یو واده کړې ښځې خپلې کمرې ته یار راوستی او په دغه ټیم کې پې خپل خاوند را دننه شو. ویډیو راسره تر اخره پورې وګورئ. په دې ویډیو کې د دغه ښځې باره کې ټول معلومات درکوم. کتونکو د هلک نوم راشد و چې یو ساده انسان و. خپل محنت پې کوو او د شپې به کور ته راتلو. ثانیه یې د ښځې نوم و او ثانیه یې ډېره زیاته خوښه وه. د راشد دپاره ثانیه اسمان و. د خپلې ښځې به یې هره خبره منله او ډېره په خوښه باندې یې کړې وه. خو ثانیه چې خپل خاوند سره یې محبت نه کوو او هغه نور څه غوښتل، ورځې تېرېدلې. راشد به خپلې ښځې ثانیه سره ډېر مینه محبت کوو. یوه شپه چې راشد کور ته لیټ راځي، خو ثانیه ترې سترګې اړوي او خپل موبایل پټوي. راشد په موسکا کې ثانیه ته وایي روټۍ دې خوړلې ده؟ ثانیه ورته په یریدلي اواز وایي نه، وږې نه ومه. په اول ځل یې دغه دروغ ویل. بیا یې د موبایل رابطه یار سره سټارټ وه. بیا هغه شپه خم رالله چې ثانیه په خپل کور کې نه وه. راشد چې په شک کې شو، خو هغه څه ونه ویل او په خاموشۍ سره یې رښتیا پیدا کول شروع کړل. یوه ورځ داسې وشول چې راشد د خپلې ښځې پسې شاته شاته روان و او خپله ښځه یې د یو غیر هلک سره په هوټل کې سي کړله او په خندا خوشحالۍ سره یې هغه هلک سره ناسته وه چې دا هر څه یو ټیم کې د راشد دپاره ول. د شپې ناوخته راشد اچانک کور ته رادننه شو. راشد ډېر زیات غوسه کې و. راشد د ثانیه نه تپوس کوي ته چا سره وې؟ ثانیه چې په یره ورته وایي ته ولې رالې بغیر تپوسه؟ د ثانیې یار د کړکۍ نه دانګي. راشد د هغه هلک نیولو دپاره ورځي کوشش کوي، خو هغه د لاس نه وځي او تښتي. په دغه ټیم کې د راشد ټوله دنیا ورانه شوه. راشد په ژړا په بیټ کې د واده تصویر ته ګوري. محبت چې راشد یو عبادت ګڼلو، خو په جواب کې ورته صرف یو دوکه میلاو شوه. ثانیه چې د کور نه لاړله. څو میاشتې بعد راشد په یو پارک کې ناست او ماشومانو لوبې کولې. راشد غلی شان ځان سره موسکا وکړله. هغه دوکې چې هغه مات کړی و، خو ختم کړی نه و. دا د یو دوکه بازې ښځې رښتینې واقعه وه چې درسره مو شریکه کړله چې خپل خاوند راشد له یې دوکه ورکوله او یار یې پیدا کړی و چې د خپل خاوند نه به یې پټ پناه ښه سره میلاوېدله او اخره کې چې راشد دواړه ګیر کړل نو دواړه وتښتېدل. که دغه ویډیو ستاسو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او کمنټ وکړئ.